حضرت ابي سعید رضی الله عنه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې شیطان الله عز وجل ته قسم واخستی، قسم یې دار کوم ورته واخستی چې ای الله ستا په عزت زما قسم چې زه به ستا بندگان در هغه وخته پوری گمراه کوم، ستا په مخالفت کې به دروم چې در څو پوری د دې په بدن کې روح وي. نو سړی چې ژوندی خو مکلف وي، در دغه وخته پوری د زما ستا په عزت باندې قسم کې زه ستا بندگان پرېږدم چې گمراه نه کړم. دا شیطان د الله تبارک وتعالی سره دا وعده وکړه. حدیث شریف کې راځي قال وعزتك ان الشيطان قال، شیطان الله تبارک وتعالی ته وویله وعزتك یا ربي لأبرح اغوي عبادك ما دامت ارواحهم في اجسادهم، ستا پر عزت زما قسم ای رب العالمین چې ستا بندگان به زه در هغه وخته پورې ګمراه کوم چې در څو پورې د دوی په بدن کې روح وي. الله تبارک وتعالی قسم ورته واخیستی. فقال الرب عز وجل، الله جل جلاله قسم ورته واخیستی وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا ازال اغفر لهم ما استغفروني. الله تبارک وتعالی قسم ورته واخیستی ای شیطانه تا دا قسم واخشي چې په ټول ژوند کې به زه انسانان د ګمراهۍ څخه پرې نه ږدم چې ګمراه نه کړم. خو شیطانه په دې ځان پوه کړه چې زما دې په خپل عزت باندې قسم او په خپل لویي دې زما قسم او زما پر عظیم شان دې زما قسم چې زه به زما بندگان معافوم تر څو پورې چې دوی له ما ته راسي او توبه راته وباسي، چې له ما بخښنه وغواړي او استغفار وایي، زما دې پر د خپل عزت او پر د خپل لویي زما دې قسم چې زه به د خپل بندگان معافوم. نو ځکه زما ورونو کوشش دا وکړي د استغفار د ویلو کوشش ډیر کوي. الله جل جلاله د استغفار په ویلو باندې الله تبارک وتعالی د مؤمن ګناوي تویوي. د استغفار په ویلو باندې الله جل جلاله د مؤمن په خپل قهر او غضب کې نه وجني. دا د الله عادت دی چې ته استغفار وایې توبه باسي د ګناوس. الله عز وجل عادت دا دی پر دې قوم باندې الله خپل قهر او غضب نه نازلي. یعنی خدای نه کړه زلزله او اسول طوفان رالی ته په استغفار باندې عادت وي هر وخت د الله تبارک وتعالی سره معافي غواړي د استغفار په ویلو باندې الله جل جلاله دې په دغه عذاب کې نه وجني.